زمنګ دا د مړو دعاګانې چې من کله مړې وشي که نه او بیا زمنګ 3 ورځو پورې کټونه پراته دي یا په حجره کې او یا بل چېرته او هر یو سړی راځي او یوه دعا به وکړو او هغه دعایې څنګه دعایي نه پکې دی چې خدایه دا مړې وبخه او الله سفر اسانه کا پسماندګانو ته صبر جمیل ورکا نه داسې نه بس یوه دعا به وکړو دعا څنګه خو په دې یو لاس کې پیالۍ نیولې ده په ګس لاس باندې او دا بل لاس ورته په دې ځای باندې راتاو کې ویل یو د جمع دعا به وکړو نو لاس راکش کېږي تا د دېونه وخت کې څه ویلې نو دې لا دا خبره نه ختمه کړې چې کټ کې بل ناس یې هغه یوه دعا به بله وکړو نو دې مخکې کس دا اوس څه شی وکړ نو هغې لا نه ختمه کړي نو دا بل یوه دعا به بله وکړو د دې نه سوا بل هیڅ نشته دی چې ته راغلې ته دې کور والا ته ځان ښیې چې زم ستا دعا له راغلی یم د الله رضا مزه نشته دی د مړي د مغفرت دعا نه ده د مړي د بخلو دعا نه ده د دې مړي ورثو ته تسلي نه ده صرف او صرف د خپل ځان ورته ښودلي چې ګوره زه دله راغلم کو سبا خدا ناخواسته زما پلار مړي چې بیا ته راشي کو زما نیا مړی چې بیا ته راشي کو زما خاندان رشته دارو کې څوک مړی چې بیا راشي دې دپاره موږ دعاګانې نه کوو چې دا مړی الله پاک وبخي او الله یې سفر اسانه کړي او الله یې دې پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي دې دپاره نه ده موږ محض یو رواج جوړ کړی دی یو رسم دی چای به پروت وي او پیالۍ به هم زموږ په ګس لاس کې وي په یو لاس کې پیالۍ به هم نیولي او بل لاس باندې به موږ لاس راتاو کړو الله دې مړی وبخي او الله دې دا وکړي هغه وکړي د دعا دپاره خپل آداب دي د دعا دپاره خپل طریقې کار دی ته چې د دې مړي دپاره د مغفرت دعاګانې کې لږ به توجه الله ته برابرې لږ به سوچ الله ته برابرې لږ به فکر برابرې دا رواجي دعاګانې دي کو چاله ور نه راغلي نو بیا ور نه خفئ ته ورته جومات کې ډېرې دعاګانې وکړه ته د هغې ته هر مونځ کې دعا کوه خو چې هغې ته د یو ځل ځان نه دی ښودلی نو ستا دعا قبوله نه ده ستا دعا به د الله په دربار کې هله قبوله چې هغه سړی دې ویني چې او فلانی راغلی دا یو رواجي خبره ده ځان ته مړي ته دعا وکړه یو 2 رکعته نفل وکړه ګاونډي مړ دی پلار مړ دی بل مړ دی سورت یاسین پسې ختم کا د قرآن یو رکوع تلاوت پسې وکړه بل کم څه وکړه خیر خیرات وکړه دعا ورته وکړه چې الله وبخي دا مړی خو چې موږ بل څوک ویني نه او زموږ بل څوک تعریف ونه کړي او زموږ بل څوک صفت ونه کړي نو د داسې عبادت څه مطلب دی نو دا رواجي دعاګانې دي نه ځان ساتل پکار دي مونږ چې د دې مړي د جنازې چې کله جنازه وشي او د هغې نه بعد مونږ راشو کټونو کې کینو مونږ سره دا فکر نه چې مسلمان مړ دی او هغې سره به څه کېږي مونږ یو بل سره ناسې غیبتونه کوو مونږ یو بل سره ناسې پردی سپکې وایو مونږ یو بل سره ناسو پردی غیبونه بربنډو فلانې ورکه مړه د دې داسې هغسې کوم فلانې ورکه مړه هغه څه د سړي زوی دی فلانې ورکه هغې کې دا کار دی ناست دی د مړي دعا دپاره کوي غیبت ناست دی د مړي د مغفرت دپاره چې مړی الله وبخي کوي غیبت دروغ دا کوي کنځلې پکې دا کوي غیبتونه پکې دا کوي نور په کم کار باندې اړ نه وي نو په هغې کې دا ټول کارونه په هغې کې کېږي نو دا د مړي دپاره دعا ده دا د مړي د مغفرت دپاره سوچ دی دا یې طریقې کار دی دا یې طریقې کار نه دی ورونو چې دا موږ کم یو کوو د مفتي خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ